مړه دومره څوک راپاسي مونږ ټول سره پخلا کوي ما هغه سره پخلا کوي هغه ما سره پخلا کوي څه به خیر دی زه پخلا کوم څه دی ما خیر دی پخلا کوي هغه یو مونږ نه خفه دی یا به مونږ له څوک پخلا کوي راشه لاس په لاس کې راکړه مړه پرېږده د چا ما اوره دا زمونږ د سر دشمن دی د قاضي مولا نه واوره سر د روغې کامیابي ده په کله غوږونه واوره مار لړم به اشنا نه کړي دا متل د چا نه واوره یار چاته به سلام کړي چاته به آشنا وای بعض نیم ته به زړګی وای بعض نیم ته به غمی وای دا د مینې مجبوري ده نه سړي ته به سړی وای دا د مینې مجبوري ده نه سړي ته به سړی وای یا به چاته کاکاجي وای بعض نیم ته به حاجي وای چا نه هسې مخکې رستو بعضې ته به جي وای د دې یو سړي دپاره هر سړي ته به خانجي وای سلامونه ملګرو ګلزمان بیکرار یم د خپلې پاڼې ګلزمان بیکرار نه تاسو سره نیغ په نیغه یم په دغه تمه په دغه هیله چې روغ جوړ بیا او د صحت په جامو به قدرمنو یاد دي وي زمونږ دغه هڅه وي دغه زیار وي د شاعرانو ادیبانو لیکوالانو ملګرو سره کینو د هغې په ژوند په فن او په شاعرۍ باندې خبرې کوو په همدغه خپرونه کې را سره یو ځلې بیا ستاسو په بار غوښتنه باندې چې وایي لیوال صاحب ته ورشه نظمونه او شعرونه او غزلې ترې ریکارډ کړه نو یو ځلې بیا راغلي وو د لیوال صاحب سره مناسبه را جوړ کړی دی نو راځئ لیوال صاحب ته یو ځلې بیا هرکلی او ستړي مه شي وایو لیوال صاحب کور مو ودان چې موږ ته مو بیا وخت راکړو نو لیوال صاحب ملګرو غوښتنه کوله چې لیوال صاحب نه نظمونه او شعرونه او غزلې ریکارډ کړه نو خبرو نه تېرېږو پکې بس صرف نظمونه راته ووایم کتونکي د ډالۍ کوو بس بیا ریکارډ کوو انشاءالله څو شعرونه وایم بیا نظم ته راځم دا چې د هر چا په سلاو رانیږي زمونږ وران شوی ګودر بیا ورانیږي او په محبت کې د ناکامه سړي اکثر په شونډو کې خندا ورانیږي او چې په ما راغله اوس مې ومنله واقعي په یو سړي دنیا ورانیږي نظم ته راځم ډېر د لوړې راخطا شوم د یو چا نه چې جدا شوم ډېر د لوړې راخطا شوم د یو چا نه چې جدا شوم د خپل زړه سره لګیا شوم د خپل زړه ته راګویا شوم وایم تا څه کړي زړګیه ته له کومه خره تېر شوې زه منمه چې زمری وي خو اوس پنجه کې راګیر شو دا خو لوبه د پانزیب د بس که ووتې که ګیر شوې زړه بس ښکته پورته نه شي بس که خط شوي او که شیر شوي زړه مې ما ته رالګیا شو زړه زما سره ګویا شو وایي دا خبره داسې نه ده دا سندره داسې نه ده چاته به کاکا وایي چاته به ماما وایي زه پې بیرته ورچپه شم ورته ښه بلا غوسه شم زړه او عقل مې په جنګ وي زه د دې په تماشه شم زړه او عقل راله دواړو وار په وار یې راله راکړو د جرګې مشر یې زه کړم ټول اختیار یې راله راکړو بس جرګه مې داسې وکړه فیصله مې داسې وکړه راګزار مې کړه لوښکته عقله ته یې ملامته زړه په سمه لار روان دی صرف ته یې په غلطه زړه په سمه لار روان دی صرف ته یې په غلطه که د یار د کلي سپی دی مونږ ته ډېر دی باعزته که هر څوک د یار د چم دی مونږ ته ښه ډېر محترم دی ما ته دواړه په یو رنګ دي که رکیب دی که صنم دی زړه مې ما ته وایي لیواله بس په تا کې دغه غم دی بس صنم دی او صنم دی بس صنم دی او صنم دی واه لیوال صاحب یو دوه شعرونه وایم بیا نظم نه راځم د زړه سکون او د قرار دپاره او څه څه مې ونه کړل د یار دپاره له کوه کاپ نه ښاپیري به راتلل د یو سړي د مخ دیدار دپاره او مړه که هر څنګه وي ژوند به کوو ګرانه لیواله د سرکار دپاره ډېر ښه دی ښه ښایسته امن به راشي ښه ښایسته وطن به جوړ شي ښه ښایسته بهار به راشي ښه ښایسته ګلشن به جوړ شي هر یو باغ به سرې غوټۍ وي ښه ښایسته چمن به جوړ شي بیا به څوک بېیاره نه وي د هر چا سنم به جوړ شي خو بس دومره کار کول دي حقیقت ور رسول دي زما او ستا خبره یو د صرف دا ورته ویل دي او بس دومره کار کول دي مخاورز پیدا کول دي مونږ ټول پښتانه یو دا تصدیق ورته کول دي هر زلمی به شاه زلمی وي هر زلمی به معتبر وي هره پیغله به ځلیږي ترېنه ډک به هر ګودر وي مازدیګر به ګلورین وي په سهار کې به اختر وي څوک بچارې خفه نه شي هر سړی به بختور وي خو بس دا د نفرت کرښه دغه کرښه ورانول دي او بس دومره کار کول دي مخاورز پیدا کول دي مونږ ټول پښتانه یو دا تصدیق ورته کول مړه دومره څوک راپاسي مونږ ټول سره پخلا کوي ما هغه سره پخلا کوي هغه ما سره پخلا کوي څه به خیر دی زه پخلا کوم څه دی ما خیر دی پخلا کوي هغه یو مونږ نه خفه دی یا به مونږ له څوک پخلا کوي راشه لاس په لاس کې راکړه مړه پرېږده د چا ما اوره دا زمونږ د سر دشمن دی د قاضي مولا نه واوره سر د روغې کامیابي ده په کله غوږونه واوره مار لړم به اشنا نه کړي دا متل د چا نه واوره یار د لیوال خسته شعرونه دي خو ځان پې پوهول دي خو بس دومره کار کول دي مخاورز پیدا کول دي مونږ ټول پښتانه یو دا تصدیق ورته کول دي نو لیوال صاحب نور څه درنه وړو یار
او دا زما په وس کې نه ده، دا د هغه چا کرم دی چې پیدا کړی هم زه یم پیدا کړی صنم دی. بیا مې پویه هم کار پرېږدي قدرتونو ته چې ګورم، بیا مې عقل شي بې عقله نظامونو ته چې ګورم. سم ښایسته انسان پیدا کړي او واپس ترې نه خو اخلي نه پوهېږم قسم دی. دا زما په وس کې نه ده، دا د هغه چا کرم دی چې پیدا کړی هم زه یم پیدا کړی صنم دی. څومره لوی احسان یې دا دی چې پیدا یې مسلمان کړم، صحت باندې روغ کړم، منونکی د ځان کړم او په دې باندې ګویا کړم چې جنم پسې جنم دی. دا زما په وس کې نه ده، دا د هغه چا کرم دی چې پیدا کړی هم زه یم پیدا کړی صنم دی. ډېر ښه دی یار.